الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا، كتاب رياض الصالحين. د دې نه مخکې سلور کتابو مختلف تقریبا چې یو سلو او شپږ بابونه الحمدلله غ بیان شو. د دې ځنه پنځم کتاب شروع کیږي. دا کتاب او دا بابونه په دې باره کې دي: آداب د خوب، آداب د ډډې لګولو چې سړی وده کیږي، او د کېناستلو، او په یو مجلس کې د شرکت کولو، او د مجلس د خلکو سره کېناستل، او د خوب د لیدلو آداب د دلته بیانېږي. 120 نمبر باب دی، باب ما یقوله عند النوم. باب دی په باره د دې کې چې د خوب په وخت کې به دا څه وایي. مومن مسلمان چې کله وده کېږي، ښځه که نر، دا به د خوب په وخت کې څه وایي. خوب نه مخکې چې کله دا دعاګانې وویلې شي، تاسو ډېر واقعات ګورئ. سړی وده شو، سهار چې راپاڅو دا مشکل جوړ شو، او خوب کې ورته داسې وشو، او شپې ورته داسې واقع پېښه شوه، داسې حادثې سره مخ شو. نو انشاءالله یو مومن مسلمان چې نبوي طریقه باندې وده شي، او هغه د دې اذکارو خیال وساتي، لږ لږ ذکر دي، ځینې مختلف اذکار هغه به نور انشاءالله بیان شي. او کله مومن مسلمان دغه اذکار او دغه طریقو خیال وساتي، انشاءالله دا به له پالش د اټیکونو نه، دا د هارټ اټیک نه، دا د مختلف هغه بیماری نه، او هغه مرګونه چې هغه ناڅاپي وي، او هغه داسې مرګ وي چې یعنې په هغې حالات کې الله ته ورتګ یعنې سړی ښه نه ګڼي، سړی ډېر متوجه نه وي. مرګ خو هغه خوند کوي سړی په سجده باندې، مرګ خو هغه خوند کوي چې سړی په اوداسه باندې عقیده د توحیدي، داسې حال کې د الله موږ تاسو ته مر راولي. اول نمبر حدیث ته عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال، براء بن عازب رضی الله عنه فرمای: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الايمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم طریقه داوه، کله چې باغه خپل د پریوتلو ځای ته ورغی، نو هغه به په خپل ښي طرف باندې هغه پریوتو، خوج به شروع کو، په خپله ښي ډډه باندې به پریوتو. ثم قال، بیا د الله پیغمبر به ویل، دا دعا به د الله پیغمبر وکړه. هغه دعا دا ده چې اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امري الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا ونبيك الذي أرسلت. دا روایت بخاری دی. معنا د دې دعا دا د ډیره عجیبه او خیسته او مزیدار دعا ده. کله چې معنا باندې څوک پوه شي، نو یقینا دا دعا ورلو به یادول، او دغه شان د که څومره سخته وي دا دعا، هغه یادول ولا مزه ورکوي. معنا دا چې اللهم اسلمت نفسي الیک، یا الله ما خپل ځان تا ته حواله کړی دی. الله دا خپل ځان دا تا سره د خپل روح، کم روح چې زما په دې بدن کې دی، او زه تر دې دمه پورې ګرځېدم را ګرځېدم، الله دغه روح ډېر یو قیمتي شی او تعالی امانت در کوم، الله دا تا ته حواله کوم، او دا روح الله زما تا سره امانت دی. نو امانت چې چا سره دی، خو چاله چې امانت وکړي هغه به د امانت لحاظ کوي که نه. الله زما دا نفس نه مراد یعنی دغه خوب کې چې زما کم روح د ما نه اوچتېږي، الله تا سره امانت کومه، تا ته حواله کوم. الله ووجهت وجهي الیک، الله خپله توجه د خپل نفس، د خپل مخ، د خپلو اندامونو، د خپل ځان، الله د هغې توجه ټوله تا ته کومه. وفوضت امري الیک، الله زما کار چې کوم دی، کاغه داخلي کارونه دي، کاغه خارجي کارونه دي، کاغه پټ کارونه دي، کار څه دی الله ټول تا ته حواله کوم.
یعنې څومره یعنې الله ته خپل ځان حواله کړي او کارونه دې حواله کړي نو الله به تا سره څه رقم کردار به تا سره کوي. والجأت ظهري الیک او الله د خپل کارونو اعتماد دا په تا باندې کوم غوره دا به بل چا باندې نه کوم. الله د ټولو کارونو اعتماد چې زما سره کاغه دینی کارونه دي کاغه دنیوي کارونه دي د ټولو اعتماد الله په تا باندې کوم. رغبة ورهبة الیک او الله د رحمتونو د ثوابونو د نعمتونو توقع تمه امید دام د تا نه کوم. ورهبة او الله روبینا ګوره د ویرې د قهر د غصې الله د هغه ویرم د تا نه کوم د چا نه نه ویرېږم د خیر د خوشحالۍ د نعمت هغه امید هم د تا نه کوم او کومه چې غصه ده کوم چې ستا عذاب دی کوم چې نیول دي الله د هغې ویرم د تا نه کوم. لا ملجأ ولا منج منک الا الیک الله هیڅ ځای د پناهي نشته دی او هیڅ ځای د خلاصي نشته دی الله چې هر څه دی مګر تا سره دی تا سره هم ځای د خلاصیم دی او تا سره ځای د پناهیم دی. چاله چې عذاب ورکړي هغې له ورکولی شي او چاله چې خلاصي ورکړي الله هغې ته خلاصي ورکولی شي. آمنت بکتابک الذي انزلت الله زما ایمان دی زما تصدیق دی زما عقیده ده د ایمان په هغې کتاب باندې چې هغه قرآن دی او تا نازل کړی دی. ونبیک الذي ارسلت او الله زما ایمان په هغې پیغمبر دی چې تا هغه رالیږلی دی او ستا د خوا نه هغه رالیږلی شوی دی موږ ته. الله موږ هغه نبي منو موږ هغه کتاب منو. څومره ښایسته معنا د دې یعنې دعا ده. دا بل روایت براء ابن عازب روایت هغه دا وی قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل برا دا خبر یاد ساته چې اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاه کله چې خپل هغه د پریوتلو زیته او د ډډې لګولو زیته لاړ شي نو فتوضأ وضوءك للصلاه او دس وکړه او داسې اودس وکړه لکه څنګه چې مانځه ته کې داسې اودس وکړه بیا د پریوتلو ځای ته لاړ شه. ثم اضطجع على شقك الأيمن او بیا په خپل ښي طرف باندې ډډه ولګوه. وقل او یو دا دعا کومه چې مخکې ذکر شوه دا دعا وه چې اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امري الیک دا دعا د اخره پورې. واجعلهن آخر ما تقول او ته دغه الفاظ او دغه دعا چې کوم الفاظ په دغه دعا کې دي دغه آخري خپل هغه وینا وګرځوه چې کومه ته وې یعنې خوله دې بس په دې باندې بنده کړه او پرېوځه ځان الله ته حواله کړه. دا دې خپل هغه آخري الفاظ هم دغه دعا وګرځوه او پرېوځه هم دغه شان ته وده شه. بل روایت کې راځي برات نبی اسلام فرمایي فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. عجیب زیری ورته ورکوي فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة که چېرته دا دعا ته وویله په دغه شپه باندې تا ته مر راغی ته په هغې فطرت اسلامي باندې وفات شي چې کوم باندې الله سړی خلاصوي د اور نه د عذابون نه او د نور نه حقه دین تا ته نصیب شو حقه عقیده تا ته نصیب شوه. څومره ښایسته دعا ده محترمین. دا یادول پکار دي. خیر دی که لږه سخته ده خو د آخرت سختي زموږ او ستاسو چې کوم سفر هغه نه ختمېدونکی دی بېرته راتګ هم نشته دی هغې سفر دپاره دا دعا یادول پکار دي. الله دې موږ او تاسو ته اسانه کړي الله دې موږ او تاسو توفیق